د بلاول بوټو زرداری او حنا رباني څرګندونو ته د ملا یعقوب مجاهد سخت خبرداری راغلی. د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو ته ملا یعقوب او ذبیح الله مجاهد سخت خبرګون ښودلی. دا چې بلاول بوټو او حنا رباني څه ویلي وو او ملا یعقوب ورته ځواب کې څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د بلاول بوټو زرداری او حنا رباني څرګندونو ته د ملا یعقوب مجاهد سخته غوسه. عمران خان وایي په افغانستان کې د عملیاتو په اړه د زرداری خبرداری احمقانه دی. د پاکستان مخکینی صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د پاکستان ضد عناصرو د ځپلو په پلمه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو له لورې د عملیاتو د ترسره کېدو خبرداری احمقانه بللی. هغه ویلي چې په کابل کې د طالبانو حاکم نظام د دوی دوست حکومت او د داعش خلاف مبارزې لپاره ګټور دی. د هغه په باور د بلاول بوټو خبرې لیونی او احمقانه دي. د طالبانو نظام د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر څرګندونو د تازه خبرداری په تړاو سخت غبرګون ښودلی. طالبانو مخکې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو د موجودیت ادعاوې رد کړي او هم یې په افغانستان کې د پاکستان د عملیاتو د خبرداری په وړاندې توند غبرګون ښودلی و. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد یو ځل بیا د پاکستان د ورته خبرداری په غبرګون کې ویلي دي چې د افغانستان خاوره بې څښتنه نه ده او دوی به یې په کلکه دفاع وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستاني چارواکو هغه ادعاوې رد کړې چې وایي د دې هیواد په وروستیو ناامنیو کې افغانان ښکیل دي. مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د بیلابیلو پاکستاني چارواکو لخوا په دغه هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان لګول سوي تورونه ردوي. مجاهد زیاته کړې چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر خلاف وکارول سي. د طالبانو د حکومت ویان دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې بیلابیلو پاکستاني چارواکو په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړ چې تر واک لاندې سیمو څخه په پاکستان کې بریدونه کیږي. په دې لړ کې وروستۍ څرګندونې په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د دولت د وزیر حنا رباني قهر وې چې ادعا یې کړې چې د پاکستان په وروستیو ناامنیو کې افغانان ښکیل دي او په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. حنا رباني قهر تیره ورځ له یوه پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې وویل د بریدګرو له طبیعت څخه ښکاري چې افغانان دي. اغلی قهر په خپله مرکه کې ادعا کړې چې د پاکستان په ناامنیو کې ځینې افغانان هم لاس لري چې په روغتیایي ویزو دغه هیواد ته ورغلي دي. خو د حنا رباني قهر څرګندونې د ملا محمد یعقوب مجاهد له لورې په کلکه رد سوي. مجاهد ویلي د هر هیواد په وړاندې د خپلې خاورې دفاع کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د کوم بل هیواد پر ضد وکاروي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښه چارې. د الله په امان.